وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. آسیا یک پیکری آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از گشاد او گشاد آسیا، از فساد او فساد آسیا. درنو حاضرینو، تر هر څه مخکې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. الله تعالی هم هر کله راوله. تاسو له راتګ نه مننه کوو او د سیمه ییزو اړیکو ریاست له نوښت او ابتکار نه مننه کوو چې یوه داسې غونډه دایره کړه چې هغه واقعاً په دې وخت کې د هېواد او سیمې اړتیا ده. د سیمې په سازمانونو کې د افغانستان عضویت، غړیتوب او د سیمې له هېوادو سره د افغانستان همکاري او موثریت دا له هیچا نه پټ نه ده. افغانستان ته الله تعالی یو ځانګړی جغرافیاوي موقعیت ورکړی، که همدغه خدایي ورکړه او دغه حیثیت او دغه مقام چې الله تعالی افغانستان ته ورکړی، که دا ښه مدیریت سي او ښه رهبري سي، نو نه تنها افغانستان بلکې د ټولې سیمې او بالاخره د ټولې دنیا په ګټه ده. متاسفانه د افغانستان جغرافیې ته په کتو سره، د اهمیت ته په کتو سره چې د سیمې په وصل کې خورا مهم رول لري، د تاریخ په اوږدو کې له دوو خطرناکو حالتونو سره افغانستان مخ شوی دی. یو دا د دې په ځای چې د افغانستان جغرافیاوي او اقتصادي اړخ ته وکتل شي او له دې نه د سیمې په ګټه، د نړۍ په ګټه ښه استفاده وشي، متاسفانه تر ډېره بریده سیاسي اړخ ته کتل شوي دي او د نړۍ لویو قوتونو وخت په وخت په افغانستان باندې یرغلونه کړي دي او د خپلو شومو مخو دپاره یې د افغانستان خاوره یا اشغال کړې ده او یا یې یرغلونه ورباندې کړي دي، او یا هم د اقتصادي موخو دپاره داسې کوششونه سوي دي چې لویو قوتونو کوشش کړی چې هر څه د دوی په ګټه وڅرخېږي. دا دواړه تجربې ناکامه سوي دي، دې دواړو نتیجه نه ده ورکړې، په دې دواړو کې لویو امپراتوریو سرونه خوړلي دي. که چا د افغانستان د اشغال دپاره د سیمې په نورو هېوادو د برترۍ خوبونه لیدلي دي، هغه خوبونه یې هم په اوبو لاهو سوي دي. او که چا دا فکر کړی ده چې د افغانستان له جغرافیې نه د اقتصادي ګټو دپاره کار واخلي، هغه هم ناکامه سوي دي. دلته که د انګریز یرغلونه وو، که تر هغه مخته د تزاري روسیې یرغلونه وو، هغه په خپل وخت ناکامه سوي. بیا که شوروي اتحاد دا کوشش کاوه چې د افغانستان له لارې ګرمو اوبو ته ورسېږي او افغانستان اشغال کړي او تنها یې د ځان په ګټه استعمال کړي، نه د افغانانو منافع په نظر کې ونیسي، نه د سیمې د هېوادو د نړۍ، هغوی هم ناکامه سوي دي. بیا که وروسته امریکا او غرب کوشش کړی دی چې له دې سیمې نه استفاده وکړي، د مرکزي اسیا طبیعي زیرمو ته ځانونه ورسوي او یا سیاسي ګټه ځینې پورته کړي، هغه هم دا ده چې په دې وروستیو کې الله تعالی ناکامه کړو او افغانستان ورنه آزاد شو. اوس د افغانستان له دغه جغرافیوي موقعیت نه ګټه پورته کول معلومه شوه چې دا په هغو صورت کې کیدای شي چې سمه په اصولو ولاړه او یو بل ته په احترام سره همکاري سره ولرو.
او د سیمې په سازمانونو کې د افغانستان حیثیت او ونډې ته په کتو سره احترام ورته وشي. دغه ګټې، دغه اتصال، دغه هغه وخت حاصلېدلی شي چې د افغانستان د خلکو ارادې ته احترام وشي. تر اوسه پورې د دغو لاسته راوړلو دپاره یا د دغو پرمختګونو دپاره لوی خنډ دا و چې پردي یرغلونه وو او دلته ملي واکمني نه وه، او یا په تېرو 40 کالو کې په افغانستان کې د قدرت مختلفې جزیرې وې. کله افغانستان نه به څوک تېرېدل نو مجبور اوسي له څو قوتونو سره معاملې کړې وای، بیا هم امن نه سوای ترلاسه کولی، ډاډ یې نه سوای ترلاسه کولی. اوس الحمدلله د دې وخت راغلی ده چې په افغانستان کې یوه مرکزي واکمني ټینګه ده، په ټول افغانستان تسلط لري او خارجي سیاست یې یو اقتصاد محوره سیاست ده چې هم ځان ته ګټه رسوي هم نورو ته ګټه رسوي. نه بل ته دا حق ورکوي چې زموږ ګټې په زور رانیسي او هر څه غصب کړي، او نه د نورو ګټو ته د غصب او د ناروا لاس غځونې اراده لري. اوس دغه سیاست او دغه حالت ته په کتو سره د افغانستان د مساعدو شرایطو ته په کتو سره موږ امیدوار یو چې د سیمې په سازمانونو کې فعاله ونډه ولرو، ځکه که سیمه ترقي کوي نو په دوو برخو کې اړتیا لري چې له افغانستان سره همکاري وکړي او افغانستان سره راشه درشه ولري، یو د اقتصاد په برخه کې او بل د امنیت په برخه کې. که په افغانستان کې امنیت نه وي نو هم دغه اتصال او دغه اقتصادي راکړه ورکړه، دغه ترانزیت دا شیان نشي ترسره کېدی. او که افغانستان خپلو ګټو ته د افغانستان اقتصاد ته نظر ونیسي او نور یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي نو بیا هېڅوک هم لیوني نه دي چې خپل سړکونه، خپلې لارې، خپل شته د نورو دپاره استخدام کړي او خپله هېڅ ګټه نه وي. لہذا دغه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره د دې وخت را رسېدلی ده چې موږ په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولرو، او په دې برخه کې موږ په تېر یو کال کې قدمونه هم اخیستي دي. د مثال په ډول موږ تاسې وتوانېدلو په اول قدم کې د تېرو 20 کالو خلاف چې له ګاونډیانو د سیمې له هېوادو سره ښې اړیکې ولرو. دغو ښو اړیکو نه په استفاده نن د افغانستان په مارکیټونو کې هر څه پریمانه دي. نن د افغانستان د مارکیټونو د دکانونو نرخونه د ګاونډیو هېوادونه ښه دي او ورځ په ورځ نور هم راټیټېږي. دغه څه له موږ سره مرسته کړې ده چې هم موږ ته ګټه ورسېږي هم نورو ته. په دې وتوانېدلو چې د مرکزي اسیا او د جنوبي اسیا تر مابین د ترانزیت سلسله شروع شي. حتی دا ډېره لرې خبره وه چې د هندوستان مالونه دې له پاکستان نه راتېر شي او په افغانستان دې تېر شي او ازبکستان ته دې ورسېږي، خو دا کار وشو. دا کار وشو چې د موږ تاسې خپل اموال، حاصلات د زراعت دا د واګا بندر له لارې هندوستان ته ورسېږي چې په سیمه کې خورا لوی مارکیټ ده. دا کار وشو چې د چین او د قرغیزستان او د ازبکستان او افغانستان تر مابین توافق رامنځته شي او ریل ګاډی اورګاډی له چین نه حیرتانو ته راورسېږي او د موږ هغه اوږده لاره چې 2 میاشتې به په بر کې نیولې هغه 10 ورځو ته راټیټه شي. له دې نه علاوه د ټاپي پروژې په هکله، د ټاپ پروژې په هکله، د کاسازر په هکله، د اورګاډي د پټلۍ له ازبکستانه تر مزاره، پلخمري، کابل، تورخمه پورې په دې باندې مثبتې خبرې شوي دي. په دې ټولو برخو کې الحمدلله موږ پرمختګونه لرو او د سیمې هېوادونه او سازمانونه هم آمادګي لري. البته په مخ کې به ستونزې او مشکلات او خنډونه او د لویو قوتونو لاسونه وي، خو د افغانستان ثبات په کتو سره به دا مراحل هم انشاءالله
طی شي. اوس موږ تاسو ته څه پکار دي ورونو؟ اسلامي امارتي ادارو ته په خپل مابینځ کې ښه همکاري، ښه هماهنګي، ښه پلانونه جوړول، د بهرنیو چارو وزارت د نورو وزارتونو دپاره د تسهیل کننده په حیث باندې کار کوي. که موږ د ترانسپورټ خبره کوو خو د ترانسپورټ له وزارت سره به یې کوو. که موږ د اورګاډي خبره کوو خو د خط اهل له ادارې سره به یې کوو، د هغو په مرسته به یې کوو. که موږ د معدنو صنایعو په برخه کې سرمایه ګزارۍ ته کار کوو خو د معدنو له وزارت سره به کار کوو، او هغوی به بیا له موږ سره ګډ کار کوي چې په ګډه دا پروژې مخته بوځو. نن سبا په دنیا کې ګورئ هیڅوک له چا سره بې غرضه انډیوالي او راشه درشه نه لري. که موږ نورو ته ګټې